اوس الله جل شانو فرمایي دا خلک ته حج لولې راشي فایده بس نو فایده ذکر کوي نو لیشهدوا منافع لهم کنه هلته ډېرې زیاتې فایدې دي چې هغه دا خلک د خپلو فایدو ته حاضر شي هلته څه فایدې دي هلته هم مادي او جسماني فایدې دي او هلته هم روحاني او باطني فایدې دي په الله قسم چې د هر عبادت په خپل ځای باندې یو لویه درجه ده او کمې فایدې چې هغه په حج او په عمره کې دي داسې په یو عبادت کې نشته د هر یو خپل یو مقام دی مقامات یې نه چیړمه او کومه فایده چې په حج او په عمره کې ده په بل څه کې نشته او دی وایي یاره اوس په 4 لکه روپۍ څوک لګوي 11-12 لکه روپۍ به څوک لګوي د خدای مسلمانه مخکې مې هم د احادیث مبارکه ویلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو ډېر حج او عمرې له ځئ څه کوئ ډېر حج او عمرې ډېر مختلف روایات نقل کوم ولې نبي علیه السلام فرمایل د دې یوه فایده دا ده چې دا انسان داسې صفا کوي دا حج او عمره د زنګونو نه او د قسم نقصانات نه صفا کوي لکه یو سړی چې سره زر هغه بټۍ ته ورواچي زرګر چې هغه بټۍ ته ورواچي ګندګي ته جدا کړي او صفا سره زر پاتې او یا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل دا خو په ځان پسې رزق راکاږي مونږ وایي چې 11 لکه روپۍ ولګي نه هغه نبي علیه السلام دروغ نه وایي هغه وایي رزق په ځان پسې راکاږي ختمیږي غربت ورسره ختمیږي او دی څه وایي دی په خپله ځینې او خلکو ته وایي بار حج عمرو له څه دا غریبانانو له ولې نه ورکې نه لکه غریبانانو له د ورکړې دی ځان له فضیلت دی هغه ځان له عبادت یو عبادت په بل باندې سکپ کا خرابوه ما د قربانۍ ځان له حیثیت د حج او د عمرې ځان له حیثیت د روژې او د تراویح ځان له حیثیت یو عبادت په بل باندې مه خرابوه نه هر یو په خپل ځای باندې کوه او داسې قسم نه سوی الله جل شانو د حج او د عمرې به دې خلکو ته فایده صحیح چلته حاضر لیشهدو د دې دپاره چې دا خلک حاضر شي منافع فایدو ته لهم هغه فایدې چې دې دپاره نو دلته دا منافع لفظ امام راضي وایي منافع لفظ الله جل شانو کامن ناون ذکر کړی دی د دې دپاره ذکر کړی دی چې فایدې د حج دومره دي چې داسې فایدې په نورو عباداتو کې نشته عام یو لفظ ذکر کړی پوهېږې په دې باندې اسم نکره ذکر کړی کامن ناون ذکر عام لفظ ذکر کړی دغه اسانه خبره ده ویذکر اسم الله یو دا چې دې ته به فایدې حاصلي څه فایدې به ورته حاصلې شي هم دنیاوي فایدې هم اخروي فایدې هم مادي هم روحاني مادي فایدې به ورته دا حاصلې شي چې هلته یو انسان لاړ شي او د ځان سره شیرګل له مسواکونه او عطرونه مې وړو نو هلته د حج په موسم کې هغه خرڅولی شي د حج په ایامو کې خرڅولی شي حج نه فارغ چې خرڅولی شي د هغې نه مخکې خرڅولی شي عمره وغیره هغې له تلې داسې څیزونه خرڅولی شي نو دلته به څه کوې دلته که په 10 روپۍ خرڅېږي هلته به په 20 او په 13 ریاله باندې څه کوې څیز خرڅېږي او دلته به په هېڅ باندې نه خرڅېږي صحیح ده دلته وایي شی چې وایي ډېر شي وایي ګنډېر شي موږ سره مسواکونه ډېر دي نو څه کېږي بیا هغه قدر ختم شي ښه کوم ځای کې چې نه وي هلته تپوس کوي دې د فایدو نه څوک خبر نه یو دا فایده وشي هلته کاروبارونه هلته د خلک قسم خلکو سره کېږي نو دنیاوي فایده مو شي انسان او بل دا رزق هم ځان پسې راکاږي نبي علیه الصلاة والسلام خو دروغ نه وایي او ګندګي هم د انسان نه ټوله ختم شي ګناهونه هم ختم شي نبي علیه السلام فرمایي واپس چې سړی د حج نه راشي او په حج کې چاته کنځل سپکې سپورې جګړې او د هغې د حرمینو خلاف کارونه ونه کړي وایي د داسې لکه د مور نه چې اوس پیدا شو داسې صفا شي بلکل صفا دعاګانې قبلېږي غټه مسله پکې دا کومه دعا چې هلته وغواړې قبلېږي دا یو حقیقت حال لا دی ما خو چې څونه غوښتي دي ټولې قبولې شوي څه پکې پاتې نه دي ښه الم تر ان الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور صدق الله العظيم الله ألم ترى آية نقوري أن الله بشك الله أنزل راوي ورولي من السماء دا أسمان دا طرفنا ماء أبا فتصبح نشوى الأرض زمكا مخضرة تكشنا إن الله بشك الله لطيف مهربان دي خبير خبردار دي له د الله د پاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وان الله بشک الله له الغنی دغه الله دا غنی دی بې پروا دی له الغنی اغا محتاج نه دی الحمید استایلی شوی الم تر آیت نه ګوري ان الله بشک الله سخر
په خدمت کې لګولي سخر مسخر کړي دي سخر په خدمت کې لګولي لکم ستاسو لپاره ما هغه سيزونه فی الارض چې په ځمکه کې دي والفلک او کشتۍ بیړۍ تجري هغه تک کوي والفلک او کشتۍ تجري رواني فی البحر په دریاب کې به امره داغه په حکم ويمسك الله نیولې السماء اسمان ان تقع الارض چې دا پرې نه وځي په ځمکه باندې ان د دې لپاره تقع چې پرې نه وځي علی الارض په ځمکه باندې الا مگر باذنه د الله په حکم ان الله بشک الله بالناس په خلق باندې لرؤوف مهربان دی رحیم مهربان دی فرق د پکې خیم ان الله بشک الله جل شانو بالناس د خلق سره لرؤوف نرمی کوونکی دی رحیم او مهربان دی او هو الذی الله غزات یحیاکم چې تاسو پیدا کړی ثم بیا یمیتکم تاسو بمړه کوي ثم بیا یحییکم تاسو بیا را ژوند کی ان الانسان بشک انسان لکفور خامخا ناشکر دی اخیری خبر هم تیر سبق کې دا ذکر کړی و چې الله جل شانو مسلمانانو ته وایي چې لکه تاسو له فتح درکوم تاسو به کامیابیږئ نو چا به دا وایي چې یاره الله جل شانو به فتح ورکوي نو الله جل شانو دا کار شي کولی الله فرمایله وکنه ځکه الله جل شانو دا کارونه کولی شي چې د الله جل شانو قدرت هغه ډېر عجیبه قدرت د هغه علم ډېر عجیبه علم دی په هر یو څیز پوهه دی د هر طرفه په هر یو څیز باندې الله جل شانو نظر دی او الله جل شانو په خپل طاقت باندې د هغې فیصلې کوي الله جل شانو تمام کارونه د هغه په حکم باندې کېږي داسې نه مسله آخر کې یو لفظ ذکر کړو په هغې آیت کې چې په کوم آیت مبارکه کې وي چې الله خو هغه ذات ته قدرت ذکر کو چې هغه شپه په ورځ کې ورځ په شپه کې نه باسي دومره لوی ذات دی دا انقلاب راوستی چې د شپې او د ورځې ده د نور دا دونه غټ سیسټم چلی دا ټوله دنیا چلی دا نشي کولی چې د مشرکانو د مکې نه دا مکه مکرمه دا والي دا نشي کولی دا ډېر آسان کار نبی الله جل شانو مزید خپل صفت ذکر کو چې ګوره زه داسې ذات یم دا هر څه په دې وجه کېږي چې زه داسې ذات یم الله جل شانو وایي چې العلی الکبیر اخري خبره ده په دغه آیت کې ذکر العلی الله جل شانو چوت دی الکبیر او الله جل شانو لوی دی ما تاسو ته دا ویلي و چې یاره موږ به خبره کوو په دې کې چې الله کبیر او الله اکبر څه معنی الله لوی دی دې څه معنی ګوره یاد ساتئ دا الله اکبر او الله کبیر دا الله جل شانه دا الله جل شانه چې تمام کم صفات دي او د الله ذات ته او د الله کارونه دي د هغې بلندي او د پاسواله او چوتواله او قیمت او د هغې سټیټس الله جل شانه ښیي په یو لفظ سره هغه لفظ دی الله اکبر دا مسله ده او دای صرف دونه الله جل شانو خدا چې په دې مونږ پوهېدو چې لوی څه شي نور چرته هم دا معنی ده چې دا وړوکی دی او الله غټ دی دا معنی نه تبلیغي حضرات خبره کوي وایي دا اتی وړوکی دی او الله غټ دی ازمری وړوکی دی الله غټ دی سمندر وړوکی دی الله غټ دی اسمانونه واړه دي الله غټ دی ځمکه وړه ده الله دنیا وړه ده الله غټ د دې او د الله په منځ کې څه نسبت دی دا نسبت هم خطا دی زیرو دی البته دا د دې دپاره دی چې نور الفاظ مونږ سره نشته نور به تا ته تبلیغي حضرت څه وښیي خو چې تا ته ټول نه غټ څه ښکاري بس هغه ته تبلیغي حضرت وایي چې دا وړوکی دی او دا غټ دی نو د یو څیز تعریف چې کوې که نه پوهېږې یا د یو څیز کمپیریزن کې خو دې څیز سره به کوې چې هغه خو د سړي سمجھ ته راځي که نه اوس که الله داسې یو څیز ویلی وی یا تبلیغي حضرت تا ته ووایي چې دا څیز دا وړوکی دی او الله غټ دی او د الله جل شانو دې څیز نه غټ دی او هغه څیز ته پېژنې نه چې هغه څه شی دی نو بیا به ته په دې پوه شې چې الله څومره غټ دی نو بیا هغه ته نه پوهېږي نو ځکه تا ته ووایي اتي وړوکی دی او الله غټ دی او کله ته وایي اسمانونه واړه دي او الله غټ دی دنیا واړه ده او الله زیات مثال چې زور ورکړي که نه دا کائنات او دا موجودات دا واړه دي او الله لوی دی نو دا الله اکبر دا یو لفظ دی دا یو جمله ده چې الله جل شانو وضع کړې د دې دپاره چې د الله ذات د الله صفتونه او د الله کارونه
په تمامو څیزونو باندې هغه بالاتر او چوت د هغې اظهار پې وکړی شي. د دې دپاره الله دا کلمه دا وضع کړې ده. پوه شوې په دې باندې؟ نو دا د الله جل شانو د حیثیت د اظهار دپاره دا کلمه الله انسانانو ته ښودلې. او اولنی حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعوت په باب کې دا وکړو. څه په باب کې؟ د دعوت په باب کې. دویم د عبادت په باب کې. هم د دعوت په باب کې هم د عبادت په باب کې اولنی حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړو چې ته کله په مانځه باندې ودرېږې هم الله اکبر وایه، او چې ته کله دعوت ورکې هم د الله جل شانو بړی بیانو. پوهېږي؟ نو الله جل شانو فرمایي یا ایها المدثر، اے نبی علیه الصلاۃ والسلام قم پاسه فانذر، دا خلک ویروه، د دعوت کار وکړه. وربک فکبر، وربک فکبر، او د خپل رب څه ووایه؟ تکبیر ووایه، د هغه بړی بیان. نو وایي چې د دعوت په باب کې مفسرینو حضراتو ذکر کړي چې د دعوت په باب کې د الله اکبر ټکې الله دا بړی دا اول چې ورکړی شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی. نو تاسو به د نبی علیه السلام امت لیدلی چې کله خپله خبره او خپل تقریر شروع کوي اولنۍ خبره د الله جل شانو نه شروع کوي. تبلیغیان حضرات هم د دعوت په باب کې لیدلی چې هغوی کله که ډېر لوی بیان کوي 2 غنټې بیان دی کوي خو اولنۍ خبره به د لا اله الا الله نه شروع داسې ده که نو دا هغه خصوصیت دی د امت چې الله جل شانو له ورکړی دی. د دعوت په باب کې چې دعوت شروع کوي د چا د نوم نه مې شروع کوي؟ د الله د نوم نه او د الله د بړاین. الله اکبر څه معنا؟ دا یو لفظ دی چې الله وضع کړی د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د الله جل شانو حیثیت هغه پې ظاهر شي، هغه پې ښکاره شي. د کومو خبرو حیثیت؟ د الله د ذات، د الله د صفتونو او د الله د کارونو، چې دا پې ښکاره شي. پوهې؟ اسانه دا خبره. نو اوس په ملحد صاحب راچوتېږي په تا به یو اعتراض کوي او تازه ذهني جوړومه چې ته څه وکړې کم از کم خپل ایمان خو ځان سره صحیح ګرځولی شي. ملحد صاحب راچوت چې هغه به تا ته وایي د الله اکبر څه معنی ده؟ دا خدای چې دی دا ټول نه لوی دی که نه دې څه مطلب؟ نو موږ به ورته وایو سوال ته دې سوچ وکړه. څه ته دې سوچ وکړه؟ سوال دې ټیک دی که غلط دی؟ ټیک دی، زما سوال کې څه چل دی؟ نو تا اول وي الله او بیا دې وایي چې لوی او بیا وایي چې دی. الله لوی دی، الله منې که نه منې؟ او بیا د هغه لویي منې که نه؟ او دا منې چې دی مطلب شته. او ملحد خو انکار کوي چې الله زه نه منم. نو چې الله جل شانو نه مني د هغه صفات په څنګه مني؟ د الله اکبر هغه ته موږ څنګه تشریح وکړو؟ پوهېږې په دې باندې؟ دا موبایل مخې ته پروت دی، زه تا ته وایم موبایل د ټولو نه ښه دی. نو دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې ټولو نه ښه دی دا وروستنۍ خبره ده. اول دا خبره چې موبایل شته هم که نشته، اول ذاتي بیا صحیح صفاتي. نو صفات وروسته راځي، اول څه راځي؟ ذات راځي. نو چې ته صفاتو کې خبره کوې مخکې به ته ذات منې نو هله به صفاتو ته راوړو. چې ذات ته نه منلی ته خو په صفت بحث نه شي کولی. چې ته وایې ښکلی دی نو څه شی ښکلی دی؟ هغه شی خو اول ووایه که نه؟ ذات خو اول ووایه. نو ته چې وایې الله جل شانو د ټول نه لوی دی، اولنۍ خبره موږ دا نه ثابتو چې لوی د الله، اول به دا ثابتو چې الله څوک شته که نشته. ملحد نه به تپوس کوو چې ته الله منې که نه منې؟ الله منې که نه منې؟ وروسته به راځو په صفاتو باندې به بحث کوو چې الله جل شانو ته منې که نه منې؟ د هغې نه پس په څه؟ په صفاتو. ځکه اکبر څه شی دی؟ لویوالی دا صفت دی، لویوالی صفت دی که نه؟ دا وروسته خبره ده، اول دا خبره. دا قسمه خبرې به راځي او وروسته وختي تاسو ته ما وي الله اکبر، الله کبیر، الله الاکبر. د دې څه مطلب؟ دا ټولې صیغې د الله جل شانو په لویۍ باندې دلالت. نو دا د دغې حیثیت ته ښودو دپاره ښه دغه خبره وشوه پرونی ما دې باندې به لږ بحث کوو. اوس الله جل شانو مزید خپل صفت، خپل قدرت، خپل علم وغیره هغه څه کوي؟ هغه مونږ ته ښیي. الله وایي زه څه وکړم؟ فتح ورکولی شي مسلمان لکه نه؟ مسلمان معاشره کې الله جل شانو انقلاب راوستی شي که نشي راوستی؟ هر څه بدلولی شي که نه؟ الله یا بدلولی شي. نو ولې ځان وښود؟ ځکه زه ټول نه لوی یم، د ټولو نه بالاتر یم. نو مزید یې د هغې تفصیل شروع کړو چې ورېږه چې لږ نور درته وښیم چې الله څه ته وایي. علم تر آیته نه ګوري چې ان الله انزل من السماء ماء، الله جل شانو د اسمان نه اوبه راورولي.
نو بیا سوې فتصبح الارض مخضرة او فورا د هغې اوبو د وجې نه ځمکه شنه کړه. دا ځمکه اول مړه وه، په دې باندې شینکي پته نه لګېده، الله پې د بره نه اوبه راورولې نو فورا یې دا څه کړه ژوندی کړه او شنه یې کړه. نو چې الله جل شانو د ځمکې سره دا ترتیب کولی شي نو الله جل شانو د مسلمانانو دا کمزوري په طاقت باندې نه شي بدلولی. دغه خبره ذکر کوي الله جل. نو زه خو دغه خبره کوم چې ځه باران د ځان نه ورېږي، اوس دې وورېږي که نه، باران د ځان نه ورېږي. ملحد وایي خدای نشته. دا زه موږ له د باران سره سیسټم برابر کړه یار. دا ټول کارونه ستا ساینس کوي او ساینس ستا خدای دی. ساینس ته اوس راپاسي او موږ له دې باران وکړو. ستا هغه کامن سنس او عقل چې ورته وایي هغه راپاسي او زموږ د باران دی دې له ترتیب ورکړي. کم دی ستاسو خدایان څه شو چې د غیر الله نه علاوه هغه تاسو چې پیسې ته خدای ویلی او خدای مو ته پرېښی هغه خدایان مو اوس راټول کړي او چې دا راټول شي یو باران وکړي ځکه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. پته لګي شاته یو طاقت ته ډېر لوی چې هغه وایي چې زه باران کومه د چا پلار به بیا رامنه کړي، او چې هغه وایي زه نه کومه باران که نه د چا پلار به بیا وکړي سګب. د چا زور شته؟ اوس هم ته پته نه لګي چې الله څوک دی، اوس هم ته پته نه لګي څوک طاقت شته د هر څه چلی. دا خو ډېرې اسانې خبرې. الله جل شانه فرمایي الم تر آیت نه ګورې، آیتا ته علم نشته یا ته نه ګورې، دواړه خبرې. ان الله بشک الله انزل راولي من السماء د اسمان د طرف نه ماء اوبه فتصبح الارض مخضرة فتصبح الارض نشوا فورا نشوا الارض ځمکه مخضرة تکشنه. ان الله لطیف خبیر، الله جل شانه لطیف مهربان دی، خبیر خبردار. الله جل شانه ډېر عجیبه دی. الله چې تا سره څه کوي که نه دا د الله مهرباني ده. الله چې ما ستا سره څه کوي دا د الله څه ده، دا د الله مهرباني ده. ګوره په الله جل شانو د چا زور نشته، نه په الله جل شانو منسوک زور کولی شي، نشي کولی که نه. او هغه بیا هم زموږ دپاره د خیر فیصلې کوي. پته لګي ډېر مهربانه دی. او عجیبه خبر دا چې موږ نه څه غواړي نه، هېڅ رانه نه غواړي. او که څه راته وایي چې داسې داسې کوه خو زموږ فایده ده. الله د خپلې فایدې دپاره چا نه څه غواړي. الله جل شانو چېرته ویلی دي چې ما له اوټ راکړه چې زما عهده لږه بره شي، ما له څه پیسې راکړه چې زه لږ چوت شم، څه سره زر سپین زر مې پکار دي چوت شم. ته ماته یو ځای کې وښایې چې الله جل شانو چېرته ویلي چې ما له څه راکړئ زه مالدار شم. نو پته لګي چې هېڅ څیز موږ نه غواړي د خپلې فایدې دپاره. او که څه راته وایي هغې کې ټولو کې زموږ فایده ده. پته لګي چې دا ټولې تقاضې د هغه د مهربانۍ دي. او هغه چې یو کار کوي خالص د خپلې مهربانۍ په بنیاد باندې کوي، هېڅ نه غواړي، هېڅ غرض نشته مس. او مخکې ولهو خیر الرازقین، هغه الله جل شانو بهترین روزي ورکوونکی دی. هغه مطلبونه مې ته بیان کړي په هغې د هغې څه مطلب. نو دا د الله جل شانو چې دی مهرباني نه. الله ان الله لطیف، الله جل شانو مهربانه دی، خبیر خبردار دی. ګوره زه د رحم معامله کومه، مثال در کوم تاسو ما مهرباني ورسره کوم، مینه محبت ورسره کوم مثال. نو دی به ما ته معلوم وي نو د هغې نه پس که نه اول معلومات دي په چا باندې پویه څوک پېژندل دي که نه، اول مینه کول دي، اول پېژنګلو ده چې دا څوک دی. اولنۍ خبره چې دا انسان هم دی که نه دی، دویم دا چې مسلمان هم دی که نه دی، بیا ده کې څه کوالټۍ هم شته که نشته. د هغې نه پس د انسان مینه محبت پیدا کېږي. داسې نه داسې ده نه، مینه محبت اول نه دا وروستنی څیز دی، اول خبرداری ده. هغه کې الله جل شانو دلته سیسټم الټه کړی سوی لطیف زه مهربان یم، خبیر خبردار یم، سیسټم یې الټه کړی دی. دا صرف د دې دپاره الله جل شانو وایي چې زه چې څه کوم که نه دا صرف زما د مهربانۍ تقاضا ده. بس ستا سره مې فقط احسان دی، بس ستا را باندې زور نشته، نه باندې ستا څه حق شته. ان الله لطیف، الله جل شانو څه دی لطیف مهربان دی، خبیر خبردار دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض. که تاسو له زه فتح در کوم که شکست در کوم دی که ستاسو څه کار. که تاسو له زه فتح در کوم او که تاسو له زه شکست در کوم دی که ستاسو څه کار شته، ته زور هم را باندې شته چې هېڅ څه زما د ارادې نه بغیر ته نشي کولی. زه خو بس زما خبره ومنه، روغ خبره دی که څه دویمه خبره نشته چې هغه زورور هم دی، د هغه طاقت هم شته، د هغه علم هم شته، د هغه قدرت هم شته، د هغه هر څه شته، او ته هېڅ نشي کولی. زه په ځای باندې ناست دی چې هغه د باندې پاس سوک کېږي، هېڅ هم نشته. زور درکړي که نه بیا هېڅ هم نشته.
نو چې هغه د هر څیزه د هغه په حکم باندې کېږي او ستا په حکم باندې هېڅ نه کېږي نو پته ولګېده چې هغه داسې ذات دی چې د هغه سره څه نه کېږي او هغه زمونږ سره هر څه کولی شي زمونږ چې کومه کمسی ده د تندي هغه د هغه په لاس کې ده بس چې هغه مونږ کم طرف ته تاولی شي زمونږ د زړونو هغه طاقت هغه د هغه د مهربانۍ د هغه د طاقت په دوو ګوتو کې دی دا په قبضه قدرت کې دی یقلبها کیف یشاء د هغه خوا چې کوم طرف ته اړولی شي نو خو بس اسانه خبره د معلومه شوه د دې نه دا چې بس هغه ته خپل ځان سپارل پکار چې خدای ته څه به زمانه روغه خبره ده یار الله جل شانو ځکه وی له دغه الله د پاره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانو دا ټول د الله دي هر څه زما او ستا څه شته هېڅ هم نشته د بادشاه څه شته نشته د فوج او د ادارو څه شته نشته د امریکې څه شته نشته ولې الله وایي د هر څه خو ما ته پاتې کېږي نه څه کې چې الله د ټول خلک مړه کړي د هر څه به چا ته پاتې شي الله ته پاتې شي نو د چا څه پاتې شو نه تمام څیزونو مالک څوک دی صرف الله جل شانه دی نه زوی له ما فی السماوات و ما فی الارض ځمکه اسمانونو کې چې دا ټول د الله جل شانه دی نو چې هر څه د الله دی بیا به د هغه نه غواړي او هغه ته د خپل تندې دا په ځمکه باندې ولګوه د هغه تمامې خبرې ومنه او هغه ستا په خواهش باندې نشي چلیدی ځکه نشي چلیدی چې وان الله لهو الغني تا ته ضرورت نشته نو غني دی تا ته څه نشته ستا ته څه حاجت نشته نو ته به هغه له څه ورکړې او تا له عرضه درکړې ته به هغه له څه ورکړې وان الله لهو الغني هغه الله جل شانو بې پروا دی هغه د چا محتاج نه دی الحمید او د هغې نه پس چې دومره غیر محتاج ذات نو الحمید په کار دی تمام صفتونه صرف د چا وکړی شي د الله جل شانو بس دا خبره د الله جل شانه نه علاوه الله جل شانه واحد ذات ته چې صفت صرف د هغه سره خوند کوي د هغه نه علاوه د بل چا سره صفت خوند نه کوي که د چا باره کې هغه ویلي او حکم یې کړی د هغه صفت د هغه سره خوند کېږي د بل چا سره صفت خوانه هغه نه کوي دا ما او تا چې کوم صفتونه کوو دا په کوم بنیاد باندې دا موږ ته الله ویل زمونږ د هر چا صفت کوو موږ د مولوي صاحب هم صفت کوو موږ د بادشاه هم صفت کوو موږ د سیاستدان هم صفت کوو نو هغه په صفت کې هغې حد ته ورسوو چې هغه هم په موږ باندې خدایي کوي بیا څه کوي را باندې فرعونیت هغه جذبه په هغه کې راچوته شي هغه بیا څه وایي که زه هم چېرته وړوکی شانتې خدای یم هغه دا سوچ کوي دې خبرې ته هغه مخکې مې د یو ملک ته یو بادشاه تذکره کړو یو بادشاه و که نه هغه به راتلو د جمعې مانځله یو ورځ خطیب صاحب هغه ولاړلی او دا سوچ کوي چې بادشاه سلامت هغه خو رانغی دا اوسنۍ خبره ده تفصیل سره دا واقع ته اوس نه ما کړې بادشاه سلامت هغه رانغی جومات نه خلک لیټ شو او خلکو دا خبره کوله چې یاره بادشاه سلامت هغه خو به راتلو او د جمعې مونځ کې به حاضري کوله او دا مونځ به مونږ لږ شانتې لیټ کړو امام صاحب هم دا خبره وکړه ټولو ته انتظار کړ او چې هغلته بادشاه سلامت راغی که نه دلته یې د مانځه انتظار کو بادشاه په آخري صف کې ودرېد ځان لمونځ کوئ ځان لمونځ کوئ خلکو مونځ نه شو کولی بادشاه سلامت راغی او دغلته ممبر ته وختو ورته ویل چې ډېر بېغیرته خلک ډېر پرېوتي خلک دا تاسو چې کوم پروټوکول مال راکو که نه وایي دا په مونږ کې فرعونیت پیدا کوي څه پیدا کوي فرعونیت پیدا کوي زموږ والد صاحب کله چارندام به یې کوو که نه چارندام نو چې داسې ټایم به داسې نیم منټ پاتې و خواوشا که نه چا ته به اواز وکړئ تاسو لمونځ کوئ را به هغې شاته به ودرېدو بس قصه ختم دلته وایي صبر وکړه شیخ صاحب راځي او صبر وکړه حضرت صاحب راځي مفتی صاحب راځي او ډاکټر صاحب راځي او پلانکی صاحب راځي کمیشنر صاحب راځي او وزیر صاحب راځي او منسټر صاحب راځي او پلانکی راځي پلانکی دا خدایان خو دې خلکو نه تاسو جوړ کړو دا به ټیک ټاک دا خلک خو تاسو که خدایان نه جوړول نو چې تاسو دونه را پرېوتی چې دغې خلکو ته خپل خدایان وي نو اوس ته باندې هغه لوبې کوي او بس ټینګ شی ورته دغه کوي خدای خو زموږ صرف یو دی بس زموږ پالونکی خو صرف یو دی بس عجیبه خلک یو موږ ان الله بېشک الله جل هو الغني صرف هغه شی دی غیر محتاج دی بس بې پروا ذات دی الحمید و هغه څه دی هغه ستایلی شوی دی بس د هغه حمد هغه قابل له دې دی چې د هغه حمد و ثنا دې وکړی چې بل څوک نشته بس ختم الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري مزید الله تفسیر تفصیل بیانې د خپل قدرت او د خپل علم د خپل طاقت الم تر آیت نه ګوري چې ان الله بشک الله سخر لكم ستاسو په خدمت کې لګولي سخر لكم ستاسو په خدمت کې لګولي مسخر کړي ستاسو لپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي
دا ټول ستاسو دپاره مسخر څه چې په ځمکه کې دي. او والفلک تجري فی البحر بامره، او هغه په دریاب کې چې کشتۍ ګرځي او دا دریاب دی او دا هواګانې دا هم الله جل شانو په خپل حکم باندې ستا په خدمت کې لګي. دا الله جل شانو حکم نه وي، دا الله جل شانو په قبضه قدرت کې دا څیزونه نه وي، دا الله جل شانو د دې مالک نه پته نه لګي چې تاسو سره بیا څه کوئ. د ټول نه په کلک څیز باندې چې موږ ورته ګټه او اوسپنه وایو په هغې هم الله جل شانو تعالی حکمراني درکړې ده چې کوه مزې کوه. د ټول نه په ګرم څیز هم الله جل شانو تعالی حکمراني درکړې، د ټول نه په یخ څیز باندې هم الله جل شانو تعالی حکمراني درکړې، د ټول نه په خطرناک هوا باندې هم الله جل شانو تعالی حکمراني درکړې، د ټول نه په خطرناک سمندر باندې هم الله جل شانو تعالی حکمراني درکړې چې ګرځه بس نه بیا څه وشي. بیا دا دریابونه د انسان پې ګرځي او انسان پکې خپله فایده لټوي، کله یو ملک ته کله بل ملک ته کله یو طرف ته کله بل طرف ته. خو بیا دا سمندر دا په ځای باندې نه ودرېږي او دا هواګانې په ځای باندې نه ودرېږي. کله نا کله دا سمندر دا بې قابو شي او د چا په حکم بې قابو شي؟ د الله جل شانو په حکم باندې. کله دا هواګانې دا بې قابو شي، د قابو نه وځي د انسان، د حکمرانۍ نه وځي، صرف د دې ښودلو دپاره چې ای انسانه د دې هوا او د دې سمندر په شا باندې یو طاقت دی، دا هر څه هغه چلی، دا ته نه چلی، ته په رښتیا حکمران نه یې، دا خو الله ستا دپاره صرف مسخر کړي. نو چې بیا کله هواګانې راشي او بیا کله سمندر هغه په ځان باندې وتوکي که نه، نو بیا د ټایټینک غونته کې خلک هم څه شي هغه زیرو شي، سم پاتې نه شي. پوهېږې بیا هغه بلډینګونه چې هغه زلزله پروف وي هغه هم څه شي ختم شي، بس هغه مسمار شي، سره د خپلو بنیادونو نه نوځي سم پکې پاتې. دا تمام څیزونه د الله جل شانو په قبضه قدرت کې دا حوادث چې راځي مختلف که نه، صرف د دې ښودو دپاره چې انسان ته حکمران نه او نه دا هر څه د ځان نه کېږي. که ځان نه کېږي، که سمندر د ځان نه چلی دی او دا هوا د ځان نه چلی دی، هر یو کار چې ځان نه چلیږي هغه بالکل په یو لیول به بیا روان وي، خو هر یو څیز په لیول روان دی او एकदम کاته بدلی شي، پته لګي شاته یو طاقت دی چې هغه دې له دیکه ورکوي او ته وایي چې داسې کوه داسې مه کوه، بس داسې ده که نه همدغه شان. نو سوی الم تر ان الله سخر لكم ما فی الارض، ته ګورې نه چې الله جل شانو مسخر کړي په خدمت کې لګولي ستاسو دپاره هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي. والفلک او بیړۍ کشتۍ تجري دا روانې دي فی البحر په دریاب کې بامره د الله په حکم. ښه دا زمونږ په حکم باندې نه دي، دا د الله په حکم. ویمسک السماء ان تقع على الارض، او دا ځمکه اسمانونه او په دې کې چې دا څه دي الله ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي، ستاسو دپاره مسخر کړي. او عجیبه خبره دا ده که ته په دې ځمکه کې وي دا هر څه دې کولی شو، بره دا اسمان چې دی دا د باندې ټوټې ټوټې روزانه را پرېوتی، تا به خپل کار کړی وی. مثال درکړم، یو بل مثال لږ شان دي درکوم. د اسمان را پرېوتل خو ډېر خطرناک کار دی، چت را پرېوتل خو ډېر خطرناک کار دی. اسه ورځو کې هغه په 2005 کې هغه زلزلې راتلې که نه، هره ګینټه نیمه پس په یو جټکه ورکوله داسې ورو ورو، هغه څو ورځې زموږ خوبونه هم حرام شي، زموږ کاروبارونه هم تباه شي، زموږ بازارونه هم هغه زیرو شي، زموږ سکون برباد. صرف معمولي جټکې ورکوله، دی را راغورځول نه، چې بچی راغورځول هغې سره یو بل چلو او په مونږ یې نه راغورځول، مونږ له سره اشاره راکوله چې د دې په شا باندې یو طاقت دی او دا کارونه هغه کوي. هسې نه ده. الله جل شانه دې آیت مبارکه کې فرمایي چې ته په دنیا کې ښه په آرام اوسېږې ځه، اوس هم دته پته نه لګي دا بره اسمان که دا مې د باندې ټوټې ټوټې راغورځولې بیا به څه اسمان دی، څه ظاهري سهاره مونږ ته نه ښکاري، سپورټ نه ښکاري چې دا اسمان په هغې باندې ولاړ. دغه یو ټوس او دغه جامد څیز دی که دا ټوټې ټوټې شو په تا را پرېوت، ته به څه پاتې شي؟ هېڅ به هم پاتې نه شي. بس او روزانه هغه اسمان هم لګیا دی، خدای دا نافرمانه دی ما ته یې پرېږده، زه ټوټې کېږم، فرشتې هم لګیا دي ما ته، سمندرونه هم لګیا دي، ځمکه هم لګیا، ما ته یې پرېږده، ذلیله کوم یې دا انسان. الله ورته وایي بس قلار شي، زما بنده دی، څه ورته مه وایې، ښه خیر دی، زه یې پوهېومه که نه. الله وایي والفلک تجري بالبحر بامره، او الله نیولی دی اسمان ان دې دپاره چې دا پرې نه وځي لاندې په ځمکه والو باندې. ویمسک السما، الله اسمان را ټینګ کړی دی. انت ټینګول د الله جل شانو اسمان داسې نه دي لکه ما چې دا مایک چوت کو داسې مې ونیو، ځکه دا بس دونه څونه به ونیسمه دا مایک ګنټه نشم ټینګولی، ګنټه پس بیا زما په لاس په درد راشي. او الله جل شانو داسې الله صرف حکم کړی اسمان ته چې داسې شه بس داسې دی ولاړ. پوهېږې په دې باندې. او بیا د الله جل شانو ځکه په سور آیت الکرسی کې وایي چې ولا یؤوده حفظهما، الله جل شانو داسې ذات دی ځمکې اسمانونه حفاظت او د هغې چې دا راټینګول دي دا یې ستړی کوي نه، داسې عجیبه.
ويمسك السماء الله جل شانو اسمان را ټینګ کړی دی ان تقع الارض ان د دې دپاره تقع چې دا راپرې نه وځي ان تقع الله تقع چې دا راپرې نه وځي علی الارض په ځمکه باندې الا باذنه مگر د هغه په حکم دا هر څه د هغه په حکم باندې چلیږي بس د الله جل شانو د حکم نه بغیر سم نشي کېدی دا زموږ عقیده ده الله د حکم نه بغیر سم نشي کېدی دا زموږ عقیده نه ده چې الله هر څه کوي دا زموږ عقیده چې د الله په حکم هر څه کوي دا به نه وایي چې د الله هر څه کوي پوهېږي ځکه بیا به د باندې اعتراضات راځي خلک به هم چیړي چې نعوذ بالله الله ظلم کوي نعوذ بالله الله غلام کوي چې کوم غلط نسبتونه دي بیا به ورته هغه کوي خلک نه داسې به نه وي چې الله هر څه کوي داسې به چې هر څه د چا په حکم کېږي د الله جل شانو په حکم باندې ځکه وایي چې الا باذنه دا هر څه د الله جل شانو په حکم هر څه د الله په ان الله بشک الله بالناس په خلکو باندې اوس هم الله جل شانو خلکو ته څه نه وایي ان الله بشک الله بالناس په خلکو باندې لرؤوف الرحیم مهربانه دی بس رحیم هم مهربانه ته وایي رؤوف هم څه ته وایي مهربانه ته وایي خو دواړو کې لږ شان فرق لږ شان دی فرق رحیم او رحمان هغه مهربانه ته وایي چې د هغه مهرباني ته تخکاری او رؤوف هغه مهربانه ته وایي چې هغه مهرباني کړي خو تا تخکاری نه د الله جل شانو ډېرې مهربانۍ داسې دي چې هغه موږ تخکاري او کله ناکله به تا داسې کتلي که نه چې ته به یو کار کوې او ته به دې به څه کېږي او الله جل شانو ولې داسې رو برابر کړي ته حیران شي خو تا ته پته ونه لګي چې دا په کوم طرف شو داسې ذات ته چې د انسان کارونه هغه برابري د مخلوقاتو کارونه هغه برابري خو انسان ته پته نه لګي دې ته څه شی ویلی شي دې ته رؤوف ویلی شي او رحیم هغه مهربانه ته وایي چې د هغه مهرباني ته تخکاري بس الله جل شانه کارم مهربانه دی پټم مهربانه دی یو دا مان یو د رؤوف بله مان رحیم مهربانه ته وایي خو چې دا مهرباني کله شدت او انتها ته ورسېږي ته رؤوف وایي څه ورته وایي رأفت څه ته وایي رأفت نرمۍ مینې محبت ته وایي ان الله بشک الله بالناس په خلکو باندې رؤوف څه دی د خلکو سره نرمي کوونکی دی رحیم او الله جل شانو مهربانه دی بیا الله جل شانو فرمایي چې الله جل شانو ستاسو پیدا کړي او دا هر څه الله جل شانو ستاسو په خدمت کې لګولي نو هسې بیا څه کوي دی بس څه مقصد وي دونه سسټم چلیږي که نه دونه لوی سسټم چې چلیږي دا هسې چلیږي حافظ صاحب ته چې سهار راځي دفتر ته هسې راځي که نه څه دپاره راځي پوهېږي اجي صاحب ته چې دفتر ته راځي هسې راځي که څه مقصد دپاره راځي زه چې جومات ته راځم د څه مقصد دپاره راځم که هسې راځم تاسو څه کوئ واړه واړه کارونه چې د ځمکې اسمانونو د چلولو په نسبت هغه هېڅ هم نه دي د سمندرونو د هواګانو په نسبت او د ټول کائنات چلیږي یو سسټم دی ستا چې کوم سسټم دی ته سهار روزي ماښام ځي ته هسې راځي که نه څه مقصد دپاره چې دونه یو لوی سسټم هغه چلیږي او د انسانانو دپاره دا هر څه مسخر شوي دي پته لګي چې دا ټول د څه مقصد دپاره دي الله جل شانو فرمایي مهربانۍ ته خو وګوره ستا پیدایش هم مهرباني او تا چې مړ کوم هم مهرباني او تا چې واپس را ژوندی کوم هم مهرباني ځکه دا د یو مقصد دپاره کېږي دا تمام کار نو زمونږ چې په ملحد باندې سوال او دویم او دریم سوال زمونږ هغه څه چې ملحده ته د کوم ځای نه راغلی او ته دلته څه کې او د دې نه پس پسه کېږي دلته الله جل شانو خبره ذکر کوي یو ملحد ته چې کله ما دا خبره وکړه یو پروفیسر ته هغه خبره وکړه څه دپاره پیدا شوې ته پیدا شوې که نه پیدا شوې نو دې نه خو انکار نشي کولی که نه چې زه نه یم پیدا شوی یو سړی وایي چې زه نه یم پیدا شوی زه مخکې نه وم نه هغه خو ملحد عقیده نه سره ځکه ملحد وایي خامخا به یو څیز پیدا کېږي ځکه خو هغه په موږ باندې اعتراض کوي ستاسو خدای به هم پیدا شوی چېرته پوهېږې په دې باندې چې هر څه الله پیدا کړي نو الله چا پیدا کړی دا په موږ اعتراض کوي نو ستا خو دا عقیده نه ده چې د همیشه نه زه څه یم موجود یم خو ته پیدا شوی ښځه چې ته پیدا شوې نو د کوم مقصد دپاره پیدا شوې خوراک دپاره څښاک دپاره او د جما کولو دپاره مې پته و په ځناور کې څه فرق دی بیا پوهېږې خوراک کوي که نه او انسان هم خوراک یو شان شو که نه څښاک انسان هم کوي ځناور هم کوي یو شان شو که نه جما انسان هم کوي ځناور هم کوي ځناور او انسان کې څه فرق آیا یو انسان د دې قایل کېدی شي چې زه او ځناور یو شی پوهېږې تمام جسمانیات چې په دنیا کې تاسو ته سخت کاري که نه او ته دا په دې باندې فټ کړې چې دا زما د زندګۍ مقصد دی بیا پې لږ سوچ وکړه ځان به ته ځناور ښکاري شي نو پته لګي چې دا د سعادت جسمانیه دپاره الله جل شانو انسان نه دی پیدا کړی بلکې دا د سعادت روحانیه دپاره پیدا شوی تاسو به چېرته خیال کړي یو انسان چې کم خوراک کوي کم څښاک کوي او کمه جما کوي د ښځو ډېر شوقین یې مونږ دا ډېر بزرګ سړی دی
پوهېږې په دې باندې پته لګي چې دا خبرې دا بهیمیت طرف ته اشاره کوي، زناورتوب طرف ته اشاره کوي چې انسان وایي چې دغه زما مقصد دی. خو دا انسان به زناور نه پس صفاتو جدا کوي که نه؟ که نه داسې نه ده؟ که دی وایي چې نه زه په جسم کې د هغه نه ښه یم، ستا نه د ښکلي ښکلي زناور وښیم، پوهېږي؟ که دی وایي چې زه طاقتور یم، ستا نه د طاقتور زناور وښیم، ستا کوالټي څه د خپله کوالټي دې موږ ته وښایه. نو چې ته زی صرف د الله جل شانو خبرې له به راځې چې ته ما د یو مقصد دپاره پیدا کړی، هغه مقصد روحاني مقصد دی، هغه جسماني مقصد نه دی، د ماده پرستي نه ده هغه. پوهېږئ په دې باندې؟ دا پته نه لګي زه په کومه فلسفه باندې سر شومه، زما په خیال چې تاسو هم د خپل زندګۍ مقصد نه دی پیژندلی، او مقصد د زندګۍ ستاسو هم دقه دی چې موږ پیسې وګټو، خوراک وکړو، څښاک وکړو، اوده شو او په سنتو باندې عمل وکړو. صحیح ده؟ د هغې نه علاوه موږ ته خپل د زندګۍ څه مقصد نه ښکاري. داسې ده ځان مو پیژنئ، الله مو پیژنئ او خپل دین پې څه وکړئ. ښه نه الله جل شانو فرمایي، صرف د ترجمه کوم ځه وهو الذي الله غذا ته احیاکم چې تاسو یې پیدا کړه ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوئ. ګوره د هغه ملحد باندې چې زمونږ کوم سوالات وو هغه سوالونه دلته حل کړي. ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوئ، ثم یحییکم بیا به هم ژوندي کوي، او بیا ان الانسان لکفور. خو الله وایي دا انسان ډېر ناشکره دی، اوس هم نه پوهېږي په دې خبرو باندې.